ځوانه دا سکوټر خرڅوې؟ و دا خرڅومه دا سکوټر. دا په څو ورکوې؟ په 100,000 ورکوم. اوی ولې دومره ارزانه ورکوې؟ یاره د 100 ورځې سره ته ولاړ دی، په 100,000 خرڅوم هم یې څوک نه اخلي. ستا د خرڅلاو طریقه نه دی زده. زه د لوس کال څخه خرڅوم، ته ماته راشه. ته خوا مه بدوه. دغه سکوټر زه په 1 لک روپۍ در خرڅوم، ماته څو راکوې؟ 50 په تا در کوم. خرڅ کړه. 50 راکوې؟ و ته به بالکل نه ګایږې چې ګراکان راشي. خرڅ کړه 50 ستا دي په خیر. بس اوس په 10 منټه کې در خرڅوم. هغه د ګراکان هم رالو. ځوانان د موټرسایکل خرڅوئ؟ و دا په څو دی؟ دا ستا دپاره په 1 لک روپۍ دي. څه وایه ته یې وګوره مستري دا څنګه په لک روپۍ دي؟ دا خو د 100,000 موټرسایکل ته یې څنګه په لک ورکوئ؟ وروره په سکوټر سر نه خلاصېږي، دا به خوشنصیبه انسان اخلي. د دې کیسه خوبي ده نو. وروره پر دې چې سپور شې ته دې کله په جنت سکوټر چلوې. ته دی که چې وده په دې کې یو شرط دی. څه شرط؟ هغه چې لایق انسان یې هغه جنت ویني، چې دا دغه یې هغه جنت نه ویني، هغه بدلې چلیږي. پر سپور څه اوس نور ته چې ما جنت نه ویل دي به وایي دا څونه نالایقه ده. یا راسه ورته وایه چې ما وویل دی څونه خوند یې کاوه. ماشاءالله سیډه به د هغه موټرسایکل واخه په صحیح معنا خوند یې وکړي. د جنت ندارې ګردې مې ویلدلې. څه وایه ته شواسه اوس زه پر کښېنم زه یې وګورم. امتحان ځای دی، اوس پر کښېنستم خامخا به اوس هېڅ وم. راسه زه مو ته وایم چې ما دا نظاره ولیدل، دا موټرسایکل خو اوس راباندې واړاوه. واه یاره په صحیح معنا موټرسایکل په صحیح معنا مې خوښ شو. بس دا پیسې واخله وروسته کور ودان. صحیح معنا سکوټر دی. بس حالات یې پر ته جوړ کړي. ازاد ځوانه بیانه معاینه وه، ما پیسې راکړه، دا دې خپلې پیسې واخله. دا رقم یې ونغاړه، دا دې خپلې لک روپۍ واخله. دغه په لاس پول سه. واه په صحیح معنا سکوټر بس دا وویل. واه یاره په صحیح زه به مخ راواړوم چې اوس نو کار په ما کې دی یاره. ځه بس په سپیډ مخ راواړه. دا تورته سیټ صاحب راسه اوس یې ته وګوره، دغه موټرسایکل خو واخ چې دا بد کې بیا ورته راسه اوس یې ته وګوره، بیا به نو یا ته په خپله هو در ځم وګورم. ماشاءالله سیډه به د هغه موټرسایکل واخه په صحیح معنا خوند یې وکړي. د جنت ندارې ګردې مې ویلدلې. څه وایه ته شواسه اوس زه پر کښېنم زه یې وګورم. نه کاټو پر وخت ځه یاره. نو دلته مېک زما ته زه یې مېک مخه یاره، مېک ته څه کوې؟ فیروز بالا راځه کار ته نو چیشته ته بس ته وخت ځه، ته دا سره څه کار کوې؟ ودرېږه زه نه یم دلته راشي. بس ته ډایواس خبرې نورې سوي دي. ته ولې زه ته ووایه خالص ته زه ته شاسه زه وګورم. بس ته شواسه بس ته دغه شوه ډایرکټ